سلامونه قدرمنو هیوادوالو ښې چارې سهار مو په خیر راغلی یم د بن ښار ته راغلی یم چېرته چې د افغانستان قونسلګري ده موږ دلته د یو داسې ادارې مخې ته ولاړ یو چې د ولس د خدمت باور او امید تمثیل بلل کیږي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د همدې ادارې په اړه داسې اوازې او اندېښنې راپورته شوي دي چې د خلکو زړونه نارامه کړي دي د ترمیم په بهیر کې ستونزې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ځنډ او د اداري شفافیت په اړه پوښتنې دا ټول هغه موضوعات دي چې خلک پرې خبرې کوي خو ځوابونه یې لا هم روښانه نه دي نن به هڅه وکړو چې په درناوي ادب او رښتونولۍ سره مسؤلینو پوښتو او زموږ پوښتنو ته ځواب وي تر څو موږ د خپل ولس مخې ته کېږدو اول بگی دوم خوش آمدید سلام علیکم جور هستین صحت شما خوب است از کجا هستی برادر از تخار اسمتان حبیب الله جان چی میکنی اینجا قونسلگری اینجا آمدیم به خاطر پاسپورت به خاطر پاسپورت پاسپورت نو میگیری بله خب ترمینش چی رقم بود ترمینش نام خدا خیلی خوب است امریکا آمدیم کار نام خدا زود خلاص میکنه دیگه خب مراجعه کوي د سلطه یو بل روم را سره ولاړ سلام علیکم برادر خوب هستی میکروفون در بالا بگید تا صداتون اسمتان خود معرفی کنید حسن محمدی هستم از مزار شریف امروز آمدیم اینجا برای پاسپورت جدید درخواست کنیم خب و از کارمندای قونسلگری بونم بسیار خوشحال هستیم بسیار کارهای منظم میکنه ترمینم بسیار منظم بدون سر صدا از کارمندایشان هم خیلی تشکر میکنیم نظر در سابق که یک ماه دو ماه پیش ما آمده بودیم خیلی حساب کارشون خوب است و خوشحالم سلمي شروط خپله څنګه خو سید خله اول خو ځان ته وپیژنئ اسمه مسعود دی زه د افغانستان یم واضح خبره ده او راغلی یم تقریبا 3.5 ساعته لار مې ولاده دلته سفارت ته چې زموږ کار وسي د پارلمان کې په بون کې او بل موضوع دا ده څنګه چې مثال اوازې د خلکو چې خلک دلته پیسې اخلي ترمین ورکوي دا خبر مکمل دروغ ده سیسو کچيري صفه کار نه کوي نه څنګه چې دی ولې پنځشنبه سنې ول درکشنبه پورې د صفه کار کوي د میکروفون د ګوچت څخه صفه کار نه کوي هغه مشکلات دا دي چې مکمل بیروبارس ته کوي چې ورځ ورته راسي خپل دلته یو ورځ ورته ونیسي ورځ ورته خرابه کا ترمین درکول کیږي او پس د 2 یا 3 هفته بعد ته جواب دروازه کې ترمین درکول کیږي یو ورور متیل چې په 2 هفتو کې لاسو کې چې دغه ډیر نه وي چې ترمین کول شي دا خبره کته و ها در خوب هستی خود یک معرفی کن اسم من نصرت الله باشنده آلمان از افغانستان از کجا افغانستان از کابل هستی از کابل زیبا چطور آمدی برادر اینجا به خاطر چیز آمدیم پاسپورت میخواستم بگیرم پاسپورت جدید بله ترمین آنلاین گرفتی یا نه بنوبت گرفتی نه خیر آنلاین نه آنلاین چند بار تقریبا 2 ماه 3 ماه منتظر موندیم هر بار که میریم در سایتش میگه برای از این هفته ترمین ما نداریم و ما خاطر دیگه مجبور شدیم که بیاییم حضوری دهیم حضوری باز هفته قبلی آمدی ترمین داد برای امروز بله هفته قبلی آمدم دیگه امروز دیگه ورقا رو دادیم کسی خود چیزی تقاضا نکرد از پیشتان نه خیر هیچ فقط همون شفاف ترمین داد آمدی دیگه کارمندا ما په دې نه منله چې دلته خپل نږدې ورته راسي او خپل وګوره ما دغه څه وکړ ځکه 3 هفته بعد کني زما ترمین په منشن کې مو منشن هغه ملغوه کړ دلته رالم بل ترمینی واسطه په ظرف 3 هفتو کې جواب راکړ رالم نن مې کاته پاسپورت وسو وو تاسو نور مشکلات چې هغه سره اخته یو هغه ان شاء الله به تر بس ځکه چې کار دی ورځ کار نه ده ماشاءالله مش نفوس ډیر ده او شهر کم څه شپه ورځم کار وکي دا دومره اسانه خبر نه چې زړه خبر خلاص شي په آلمان کې مو اوسېږو د کلون نه اوسېږو که المانیا پاسپورت اخلیم باید هفته سبر وکړي هغه د کم څه المانیا پاسپورت لپاره کم څه کم 2 کاله او بل دا دی چې دلته د دې یو کمیسون دی د معاون سره موږ خبرې وکړې هغه دا کمیسون چې دی چې ته د دا تثبیت کی چې یاره د مریض دی په بد حالت کې دی یا ته مړی جنازه داسې ضرورت دی وایي چې د لپاره بغیر د ترمین نه بغیر د ستونزو نه کولی شو سیده راشو او سیده ورته کار خلاص شو مګر یو شی د انسانیت دا خبره منو دا فرض کېشته مګر موږ تاسو ماشاءالله په دا کارو کې چا سمنه نه کړی ځکه چې انسانیت راسي په دې کې واقعا کومک هم کیږي لارم د سره وړي یو د بل د خلک چيري زمين په کار شي بنا کوم دغه څوک د کم سن راغله خپل تذکره په کاپی درکې اکثر کې دا کار ما خپل نه وکړه په دې کې اني شک نشته د خبره کته ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ
نه خیر تا تو داخل بایومتریک هم میشه بیروبار نیست. مدا بیروبار تنها در ترمین است. ترمین دیگه خویام کوشش میکنه که چی را حل کنه، مشکل امواتان ما را حل کنه. دلته دنه انګړ ته رانوتې یم. دلته د خلکو مشکلات ډېر دي. په آنلاین ترمینونو کې هغه تقریبا د 2 هفتې 3 هفتې وشوې چې هغه پروسه د خلکو په وړاندیزونو باندې یا د افغانانو په پیشنهادونو باندې هغه پروسه ختمه شوې ده. اوس دیو کوشش دا کړی چې حضوري دلته په خپله راشي، پرزون لیش خپله ترمین واخلي، چې نن راشي نو تقریبا یو هفته پس 15 ورځې پس 7 ورځې پس قسمت دی خپل دی. سهار وختي راشي خپل ترمین واخلي. دې کې د ودرۍ په لاین کې دلته د ورقې ټولې اخلي. کوشش دا وکړي چې ستاسو ټولې ورقې پوره تذکیره ولرئ، باید ځان تثبیت کړئ چې زه افغان یم. بعد د هغې نه د کم اسنادونو سره مه راځئ چې په خپل هم تکلیف جوړوئ، بیا وایئ زموږ کار نه کېږي. نو دا سخته ده ځکه چې ته باید تذکیره ولري، الماني او باید ولري. که زوړ پاسپورټ لري هغه دی، که نوی اخلي د هغې نومره هم باید ولري. راځئ موږ سره پاتې شئ. شكرا. اول خود یک معرفی کنید باز. اسمه حمید عبدالحمید رحیمی هستم. عبدالحمید از کدام ولایت بود؟ از هرات هستم. از هرات باستان. بسیار زیاد تشکر. چطور آمدی به ایشی؟ بخاطر پاسپورت آمدی. پاسپورت آمدی؟ ترمین در چقدر وقت بود؟ ما 2 هفته شد ترمین. 2 هفته شد. همین مردم اگه ترمین نیست و یا واسطه‌دار یا پیسه میگیره، فساد است، چیزا برای چی میگی؟ خب یک چیزایی هست که در میدیا هست، وقتی که اینجا آدم بیاد دیگه یک حرف دیگه است. یک چیز دیگه است. یک چیز دیگه است. یعنی اینجا ما دروازه می ترمین میگیری داخل میشی. می داخل میشی. قدرمن لیدونکو دلته راسي بل رور ولر دیم راغلی د ترمین اخلي اول ور ځان باندې چې به د پاړه باندې وضاحت راکړي چې د ترمین نه پاسانه غوښتل کی په سخته ورستړی مشي. خیر اسم جوړی تکړه سره دغه د میکروفون در تلګرا اوچتین سره نوم دی او د کوم دی؟ نوم می اقبال د افغانستان د کونړ ولایت د کونړ. دلته څنګه راغلی؟ دلته راغلم د پاسپورت د ترمین لپاره. ترمین لپاره دا پروسه څنګه ده؟ اسانه ده که سخته ده؟ پروسه ډیر اسانه ده، ډیر په اسانه ترمین ورکوي. ښه ده. د سوشل میډیا د اوازې ګډې شوي چې ترمین په پیسو دی او اداري فساد دی پکې او دغه دی. دلته خو چې موږ ګورو کوم فساد هم نه ښکاري او دغه هم نه ښکاري. دا ترمین زر ورکوي؟ او ترمین زر ورکوي، هېڅ مشکل نشته دی دلته. دا سوشل میډیا خپل دغه دی پوه. ښه، یعنې دلته هر څه پاک دي؟ دلته هر څه پاک دي، دلته هېڅ مشکل نشته. پاسپورټ اخلي؟ او پاسپورټ اخلي. خدای دې چې پاسپورټ کارت هم خلاص چې ترمین واخله. موږ همداسې مخکې ځو چارواکو سره هم په دې خبرې کوو او هغې دا پلان کې هم زه فکر کوم چې لري چې آینده کې دغه وکړي څه له اسانتیاوې د خپلو هېوادوالو په مخ کې. ډېره زیاته مننه چې موږ سره دې خبرې وکړې. خوشحاله اوسئ. راځئ زما سره پاتې شئ. سلامونه وروره، جوړې سید دخه دی؟ وعلیکم السلام، الحمدلله. تاسو څنګه یاست؟ ګور دی بخښنه دي ستاسو د کار مزاحمت مې وکړو. د ورور سناسې بایومتریک د اول ځان راوپېژنئ وروسته به یې دوه پوښتنې درلودې. زما نوم عبدالرحمن دی او دلته فعلا د پاسپورټ په بخش کې کار کوم. پاسپورټ بخش د بایومتریک په بخش کې؟ د بایومتریک په بخش کې وم. څومره وخت کېږي د کنسولګرۍ په کار کې؟ تقریبا 15-16 میاشتې کېږي. 15-16 میاشتې. یو څوک چې محترمه دغه وخت ترمین واخلي او ترمین په ورځ راشي، په هماغه ورځ کار خلاصېږي؟ ټول پیسې تحویلول بایومتریک کارت چې په هماغه ورځ ځای په ځای خلاصېږي؟ څه رقم دا پروسه لږ موږ ته روښانه کړئ. الحمدلله شکر دی. د اوس مو دغه نتیجه لیدلې ده چې نفر چې د ترمین سره راسي
هغه ورځ د هغه کار هم خلاصیږي او موږ هم مراجعین ته مو همیشه ویلی دي چې انشاءالله د دې به داسې یو خدمت وکړو کم زموږ اضافه کاري وسي د دې کار به انشاءالله خلاصوو نو دغه ښه نتیجه مو لیدلی دی چې د یو کس کار درته اوس نه دی پاتې سوی یوازې په هغه وخت کې پاتې سوی دی چې اسنادونه یې تکمیل نه وو چې مثلا په تذکره کې یو مشکل و په هغه وخت کې بیا ورته وایو چې دا تذکره د اصلاح کې یا تاییدي وزارت خارجه باید ولري نو نور الحمدلله کارونه دلته ډېر ښه روان دي مطلب دا چې قانوني اسناد ولري د هغې څه مشکل نشته اوکې او یو سړی تذکیره نه لري هغې سره بیا څه کوئ دلته مثلا کولی شي چې تذکره غیابي واخلي هغه درخواست کو بیا په افغانستان کې انشاءالله د کومک نه اقارب اصولي څه کولی شي چې د دې کورنۍ کې چېرته هلته یې نو کولی شي دا ورسره کومک او مثلا چې د هغه ورور یې د هغه کس یا د هغه پلار یې د هغه د اخاذي یې موږ محترمه داسې واورېدل چې پاس چې یو څوک چې ډېر سخت مشکل کې ګیري هغه بیا ترمیم ته ضرورت نه لري هغه کولی شي ځای په ځای د هغه بایومیټریک هم وشي د هغه پروسه مخته بوځي ولې چې دا په ثبوت ورسي چېرې دا مشکل لري یا هلته ناروغان یا دلته څوک ناروغانې ځي دا تر کوم حد حقیقت لري دا یو ښه پوښتنه ده دا زموږ مشران فیصله په دې کې کوي او هغه د دروازه همکاران دا پر هغه باندې مربوطه دي نو یو شی په دې کې په خبر یم چې یو نفر راسي او موږ ته خپل په اسنادونو باندې خپل مشکل اشکاره کړي چې مثلا دلته د اصل نه به د هغه څه د دې ترمیم پورې دغه غوښتي دي د اسنادونو بیا موږ راته معلومیږي چې دا انسان واقعا یو مشکل دی او په نږدې آینده کې اسنادونه پکار دي نو د هغه سره انشاءالله یو کومک کوو بې ترمینه هغې سره کومک کوي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ په کار کې برکت خدای وکړي چې همداسې یو بل ورور راسره ولاړ دی د قونسلګرۍ دروازې مخې ته ولاړ دی دوی ترمیم لرو ترمیم کار یې خلاص شوی دې سره پوښتنه سلام برادر خوب هستی وعلیکم السلام و رحمت الله و اول برکاته خدای یک معرفی کنید اسم من نور آقا امیری از کجا هستی؟ از افغانستان از کجا افغانستان برادر؟ از کاپیسا ولایت کاپیسا ولایت کاپیسا ولایت کاپیسا نزدیک تگاو خوب بسیار خوب چطور آمدی امروز به قونسلگری افغانستان؟ امروز آمدیم کارها بسیار خوب پیش میره کدام چیز ترمیم داشتی؟ ترمیم داشتم دیگه کدام بسیار به منظم کارها پیش میره در ترمیم گرفتن خود کس پیساس پیش نگیرد؟ نه 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 اصلا ایش کدام فساد یا واسطه یا پاسپو پیش برو وسو نه 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 اصلا هیچی گپا نیست هیچی گپا نیست همه چیزا شفاف است همه چیز شفاف است بسیار زیاد تشکر خدا کنه کارتون به خوبی پیش بره زنده و سلامت باشید ما پیش میریم امروی مسئولین گپ میزنیم سلام علیکم برادر خوب هستی؟ صحت خوبه جانجو خدا یک معرفی کنه اسمتان؟ اسم فیض احمد از رحمتی چی تا اینجا آمدیم تقلا چی گرفتیم ترمین گرفته رفیقم خود فرمولار دادن خانه پوری کنیم 6 نفر کار داریم که چی بنا شهادت کنه شهادت بده خب شاهد باشه 6 نفر با شاهدی کار داری پیدا میشه خب افغان اینجا زیاد است حتما خوشقامتان است ترمین حسابش چطور بود خوب بود ترمین هفته قبل سابق آنلاین بود مشکلات زیاد بود با بسیار افغانای ما ایرا پیشنهاد کردن که بیادر همی آنلاین نمیشه ایرا بیادر حضوری نمیجه مردم به میگه صبحی که بیاد نوبت استاد میشی نمی تو پروسس نه صبحی میای اینجا نوبت استاد میشی تا نوبت بده نوبت میده باز هفته بعدش باز دوباره بیای که باز می کارت پیش میره باز کار پیش میره راضی استی ازی بسی صرف اسمت پختو زنه پختو راشه دی خو جوړې سي د خله خیره د کم دي لغمانی ما د لغمانی لګ دی خو راشه دی خو او دی خو راشه سم راشه د لغمانی ته د کم دي زه پکتیا او ته څنګه راغلی ورو زه والا پاسپورت نوم دې څه دی فضل پاسپورت پسې راغلی دا مخکې ترمین آنلاین فضل خانه اوس دا پروسه ډیره ښه شوې ده بیخي ښه شوې که درته ما د ینوې نه کوشش کوه چې آنلاین ترمیم واخلم هره پنجشنبه به نه ته ما حتی د شپې 3 بجې پورته شوی ما کتلی که د سایټ خالي وي نه کېده اوس بیخي ښه شوې ده او دلته ډایرکټ هر څوک راتلی شي ترمیم اخلي په کتار کې ودرېږي ترمیم اخلي ځي او تا بعد 2 هفتې بعد بېرته ورته ترمیم ورکوي راځي
چې راشي څوک خو د چیش تقاضا نه کوي د پیسو یا بل څه یا ما خپل تیر شفاف ډول باندې ترمین دی او راشي خپل کار دی خپل کار دا وکړه او بل یو مشکل دلته دا شته چې ما خپل دلته ول دا آنلاین پلاس پر کوي چې دا کمپیوټري شي دا سه خلک راځي چاته نه پوهیږي نو مجبور مو خو د دې نه فضل خان پښتنه او څوک چې نه پیږي دی ورته دوه کسان ګمارلي دي نو هغه کول شي دی د پاره د فرمي خانه پوریږي دا مخبل ما پښتنه او ما دا څوک چې سواد نه لري ما ولیدل وای چې څوک سواد نه لري دا دوه نفر چې زموږ دي مثلا تو خبره کومه د پارسی راغله د پټه پارسی نه پیګم کې شي او دا خبره مهمه ده چې دې کې باید پښتو شي دا فرمي په پښتو شي نه په ډول ژبه شي ودرېږه زه غواړم زه پښتوني ما د پښتو راګي ته پارسی وایي پښتو پارسی ژبه دا خبره به موږ د مسؤلین سره شریکه کو چې دغه بعضي هوادوال چې په پښتو نه پیږي په دری ژبه خبرې کوي په هغه په پښتو نه پیږي پښتو چې په دری ژبه نه پیږي نو دا مخکې آنلاین ترمیم اخیسیس نه کې د سایت باندې واته شپې 3 بجې پورته شوم تیر او تا کې راغلم رش خامخا رشوي ترمیم می واخیس او دا د اوس دا تا کې راغلم پر مې هر څه مور کړی و چلته کې نه منتظر یم ډېر زه تمنا خوشاله شو خدای دې تاسو کارونه دې خدای په وجه او دغه د پښتو د دری ژبې د فورمې چې دي دا به موږ سره شریک کړو دا ښه خبره ده دا به سره شریک مننه هوادوال تاسو چې راځئ کوشش وکړئ چې څوک مخکې راشي نو مخکې به ترمین ورته ورکړي نو دلته په لین ودرېږي دلته یو مسؤل ولاړ دی د دې نه سویسونه اخلي یا ستاسو شناخت پاڼه درنه اخلي د سره به جمع کړي څوک چې ترمین لري هغه سیده د سیدي وروسته دغه تاسو ته ښیو کوم ځای ته لاړ شي باید او څوک چې ترمین اخلي هغه هم درته ښیو برادر موندنه باشی سلام علیکم جور هستی اول خدا یک معرفی کنید سلام علیکم به تمام هموطنان عزیز ما هستم حسنین علیزاده چې داخل خارج برایشان تمام سلام زنده و سلامت باشین شما خوش آمدید برادر خوب هستین بیا میجه استاد یک دو دقیقه بیا که تو هم تازه آمدی میروی تا در کامرا ایچی کو که از کجاستی برادر ما از غزنی هستم از غزنی شما از کجاستین ما از هرات از هرات اسمتون علی از هرات باستان و غزنی جایی که قروتی خوبیش هست علی جان امروز که شما آمدین اینجا ترمین داشتین یا ترمین گرفتین؟ نه ما خودمان دادیم برای ترمین گرفتن برای پاسپورت نو میخواستیم ترمین بگیریم آمدیم از اینجا حالا ترمین هم گرفتیم شما هم ترمین گرفتین؟ بله کسی از پیشتان پیسه تقاضا کرد؟ نه واسطه چیز کار است؟ نه فقط بیا ترمین بگی و برد منوبتت بشی فعلا مخنده ترمین بیا بگر خود تو حاضر باش ترمین بگر دیگه ترمین برای پیدا میشه نه پول نه واسطه بازی یعنی چیزی که ما ان شاء الله قربانتون دلته چې راشي دای د ترمین زیاده دلته نوځي 15 کسان نوځي روسړی مشي جوړی ست دخله دلته چې راشي نو چې نوځي دلته او سویسونه اخلي یو مسؤل نفر دلته ولاړ دی تاسو 15 نفر را نباسي لس نفر را نباسي دا ټول او سویسونه یا شناخت پاڼې تاسو نه اخلي تاسو دنه نه ځي تاسو ته بدون د پیسو نه بدون د فساد نه بدون د واسطې نه هر څړې کولای شي د مخکې چې مې څنګه ویلي تاسو کولای شي لکسار وختي دلته راشي ځکه چې څوک وختي راغی هغه ترمین یو ورځ دوه ورځې مخکې وادي د یو سل نفر په دې ترمین نه د ورځې ورکوي او یا نفر تمدیدي د پاسپورت دی واخلي او دغه نور چې دي دا کولای شي یو سل شل نفر د دغه چاله چې ترمینونه ورکړي دي هغه کار اجرا کوي موږ دنه ملاړو پروسه ډیره شفافه روان ده ډیره ښه روان ده دنه تاسو د خلکو خبرې واورېدلې دغه شعبه چې دلته ښکاري دی د ترمین ځای دی د دې نه بیرته راوځي بیا هغه خلک شي دغه لري دلته کینی همدې نه 15 او لس نفر سالون ته نه باسي تر څو په سالون کې بیروبار جوړ نشي د سار د یخني د خلک کافیس کې ته جنسنګ سي ولا دا خوځ د افغانستان ته د خپل پټ کنه خو په نوم دي څه دی نوم می امان کوچه ده د لغمان ولایت د لغمان کوچه چې و هغه درمو ولا کوچه کنه نه هرمو ولا نه دغه موډرن کوچه ها امان خان څنګه راغلی دلته کنسلګری ته ولا تذکریه ته د دوب سره راغلی ما ها ای نوبت مې نیولې و یو مخکې راغلی مو نوبت مې نور راغلی و ما اوس
تذکره ته نوبت خو ښه شوی دی ان شاء الله کنه ډیر ښه شوی دی هغه د آنلاین سیستم ختم شو دا اوس په آنلاین سیستم خو د سرخوږي و کنه سرخوږي ترمینم ضرور کې چات راغله ما دلته رانه واغې ایمیل ادرس نوم کور ادرس ایمیل لا تراغه په دې ورځ وراسه په دغه بجو باندې کار دی وسنو راغله ما شان مې وکړه وس ورقه راکړه ورقه مې جيب کې د وزم یو کاپي ما پیور تر راکاږم مې درې شیدان مې پیدا کړی دی هغه نه مخصوص اخلم بس ورکوم ته دی اخلم زم کور ته کار اسانه شوی دی کار کې ډیر اسانتیا راغلی موږ دلته خبرې مکړې هغه ویل چې وګر چې خو د آنلاین خلکو ډیر بیرواره چولې نو اوس ګرانو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو د هیوادوالو خبرې واورېدې مخکې دلته د آنلاین سیستم دی ختم کړو د بعضې هیوادوالو وړاندیزونه وه د هغې دغه چېرې دا سیستم لږ مغلقه دی په دې کې موږ نشو کولی چې آنلاین ترمینونه واخلو نو هغه سیستم ختم شو اوس سیده راځي سهار کې دلته وختي راځي په نوبت باندې او سوایس ځان سره راوړي اسنادونه همیشه کوشش کوي چې اسنادونه پوره راوړي بیا چې وروسته د کار نه کوي ولا زما د اسناد نشته ما د کار ونه کړو ته باید اسناد راوړي چې کار دې وشي مهمه خبره ده چې هر سړی دلته راځي په دې قونسلګرۍ ته بوند څه باید که د تذکرې مشکلي یا د بل چې مشکلي که یو کاپي لري باید دوه درې اضافه نور یو کاږي ورسره یا عکسونه ورسره وي آینده کې د خپل هم پکارېږي بل کې به ما نه دي راوړي زه اوس زما وایم یو نیم ساعت مزل کوم اوس مشکل او دلته بیخي بیروبار دی دلته یو ماشین دی دلته دومره زر کېږي نه خلک ډېر دي ځکه چې دلته دوی ملامت نه دي بیخي خلک ډېر بیا هغه رسمي وخت هم در باندې ختم شي دغه هم ختم شي نو دا کوشش کوي چې خپل اسنادونه د لکه سامان خان چې څنګه ویلي کاپیګانې اخلي د یو په ځای درې څلور اخلي 100 سنټو په ځای باندې تاسو به دا اوس ګوره لس 15 روپۍ به مصرفوئ او د کوم ځای پورې به ځئ زه دا اوس زما نیم ساعت مزل کوم نیم ساعت دا مزل یې پرڅه د سرګرداني پرڅه د هغه چې ډایرکټ راشي ډایرکټ یو کافي ده ښه زه خدای دې وکړي چې کار دې خلاص شي تا څخه وغواړم خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه آباد اوسې ډېره زیاته مننه تاسو ولیدل د ملګرو خبرې تاسو واورېدې د هیوادوالو چې مخکې آنلاین دغه 2 هفتې یا 3 هفتې وشوې چې دا سیستم ختم شوی دی اوس په ژوندۍ بڼه تاسو کولی شئ حضوري ډول باندې دلته راشئ تاسو خپل اوسوایسونه تذکیرې هر څه مکمل اسناد ځان سره راوړئ تاسو ترمین درکوي ایمیل باندې درځي یوې هفتې نه ډېر وخت نه نیسي موږ تېر هفته دلته راغلي ما ځان هم ترمین اخیستی تېر هفته هم تاسو د هیوادوالو خبرې واورېدې ما ځان له ترمین واخیستو دې هفته کې راکړو دا کار مې خلاص شو بیا چې زه خالد صافی ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم دواګانو کې مې یاد ساتئ الله پامان